افغانستان سره د پاکستان مناف.قت مخامخ د دوستۍ ډنډوري خو د پردې تر شا دښمني. دا چې پاکستان افغان سوداګرو سره څه کړي په دغه ویډیو کې را سره وګورئ او مینا ټي وي چینل هم سبسکرایب کړئ. د پاکستان په یو شمېر بندرونو کې د سوداګریزو توکو د لیږد 15,000 کانټینرونه بند پاتې دي او پاکستان د اوښتو اجازه نه ورکوي. د رسنیو د راپورونو پر اساس 15,000 د سوداګریزو توکو د لیږد کانټینرونه چې نږدې 2 برابره کېږي د پاکستان په کراچۍ او نورو بندرونو کې ولاړ دي. افغانستان ته د راوښتو په انتظار دی خو پاکستان اجازه نه ورکوي. پاکستانی رسنیو په راپورونو کې د لارو د بند پاتې کېدو لامل د مسؤلیت سلب او د ګمرکي چارواکو ناسم مدیریت او له ګمرکي مدیریت نه ناوړه ګټه بولي. له سوداګریزو لاریو ناسمه ګټه اخیستنه پر سوداګرو سوداګریزو لګښتونو لوړول او ګمرکي محصولات پر صادراتو باندې منفي اغیز کوي. همدارنګه شاوخوا 3,500 کانټینرونه له بندرونو د تیریدو په موخه د پیښور شاوخوا تورخم او چمن سرحدي تمځایونو کې ولاړ پاتې دي. ورسره څنګ کې بیا پاکستان له افغانستان سره د اړیکو پر ښه والي ژمنه او ټینګار کړی. د پاکستان ولسمشر ویلي په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات هیلهمند یو. باثباته او امن افغانستان د پاکستان او سیمې په ګټه دی او په افغانستان کې د سولې او اقتصادي پرمختیا د لیدو هیله لرو. د پاکستان ولسمشر عارف اولوي د افغانستان لپاره د پاکستان نوی سفیر منصور احمد خان سره په خبرو کې یاد څرګندونې کړې دي. عارف اولوي زیاته کړې چې د سوداګرۍ، اقتصاد او فرهنګ په برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا پراختیا او ژمنتیا ته اړتیا لري. پاکستان هر ځل د سوداګرو پر مخ سوداګریزو لاریو او بندرونو په تړلو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزو او اقتصادي اړیکو ته ضربه ورکوي. په روان زیږدیز کال کې پاکستان کوم لس ځلې د افغان سوداګرو پر مخ خپل بندرونه وتړل او د سوداګرو مالونه یې خراب کړل چې په دې سره میلیونونه پیسې تاوان یې وکړ. خو بیا هم د تیر په څیر له افغان چارواکو سره نمایشي او د دروغو ژمنې کوي چې لارې او بندرونه به نه تړي او سوداګریزې اړیکې به لا پراخوي او د افغان سوداګرو لپاره به لا سهولتونه برابروي.